وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. محترمه دا پوښتنه کړې چې د 1 لک طلا لرم او 1 لک روپۍ لرم، پر ما باندې زکات کیږي که نه کیږي؟ محترمه فقهای کرام لیکي وایي د سرو زرو د نصاب اندازه چې د هغه فقهای کرامو 60 مثقاله بیان کړې ده چې په جدید حساب سره 80 ګرامه سره زر کیږي. 80 ګرامه سره زر که سړی ولري نو لهذا فقط د دغه مثلا 1000 روپو یا د لک روپو پر سرو زرو باندې چې دوی 80 ګرامه ته رسیږي نو بس زکات ور باندې شته. که 80 ګرامه ته نه رسیدل، مثلا د 1000 شل زره 10000 د چې هغه 80 ګرامه نه کیږي، نو بیا پر هغو باندې بیا زکات نسته. خو تر څه وخته پورې چې نور نغدي روپۍ یا سامان د نصاب په اندازه ورسره ونه لري او کال ور باندې تیر سوی نه وي، که چیرې داسې وي چې مثلا دغه طلا چې ته لري دا 80 ګرامه نه کیږي، خو هغه پیسې چې ورسره یو ځای کړي بیا دغه 80 ګرامه ته یې رسوي، په دغه صورت کې بیا بس زکات ور باندې کیږي چې کال هم پر تیر سوی وي. بحر الرایق 2 جلد 213 صفحه باب زکات المال، تاتارخانیه 2 جلد 222 صفحه، فتاوی الهندیه کتاب زکات الباب الثالث جلد اول صفحه 29، رد المختار سره د دور مختار جلد 2 صفحه 303 او د زکات مسائل په نامه کتاب دی 240 صفحه، فتاوی محمودیه 9 جلد 302 صفحه باب زکات دې ته مکمل تفصیل ورکړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.